السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر له سکون نه مو د دې ساعت لنډ او وروستیو خبرونو ترکلی حافظ احمد نصرت. د افغانستان د سوداګرۍ کچه څه باندې 8 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د روان لمریز کال لومړیو اتو میاشتو کې د 8 میلیارډ او 363 میلیونو ډالرو په ارزښت د سیمې هیوادونو سره راکړه ورکړه شوې ده. د دې وزارت ویان د اخندزاده عبدالسلام جواد ویلي له دې ډلې 1 میلیارډ او 282 میلیونه ډالر صادرات تشکیلوي. د سرچینې په خبره دې موده کې د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند، ایران، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، قزاقستان، چین، ترکیه، عراق او تاجکستان ته شوي دي. WFP وايي ژمي کې د بېوزله افغانانو ستونزې لا ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د ژمي پر رسېدو په میلیونونو کورنۍ له کافي خوړو پرته له سختې یخنۍ سره مخامخ دي. یاد پروګرام وايي چې په سږني ژمي کې به په افغانستان کې په هرو 3 کسانو کې یو کس د خوراکي توکو له سخت کموالي سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام نن د یوه ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دغو کورنیو له ډلې ډیری باید یو ناشونی انتخاب غوره کړي چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي که یې ګرم وساتي. ترافیکي پیښې بامیانو او وردګو کې 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بامیانو او وردګو ولایت کې د 2 ترافیکي پیښو له امله یو کس مړ شوی او 9 نور ټپیان دي. د بامیانو د امنیه قومندانۍ ویاند ویلي د بامیانو په یکاولنګ لمبر 1 ولسوالۍ کې د پلنګ کوج موټر د تخنیکي ستونزې له امله له لارې اوښتی چې په پایله کې یو کس وژل شوی او بل ټپي شوی دی. ورته مهال د میدان وردګو ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند یوسف اسرار ویلي چې د جلریز ولسوالۍ د اسماعیل خیلو په سیمه کې د پلنګ کوج او مازدا موټر د ټکر له امله د 2 ښځو په ګډون 8 کسان ټپیان شوي دي. بلخ کې د 11مې ناحیې د ښاروالۍ لپاره ودانۍ جوړه شول. د ښاروالۍ چارو د سمون عمومي ریاست وایي چې په مزار شریف ښار کې د 8.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 11مې ناحیې د ښاروالۍ لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دغه ودانۍ چې په یوه 2 پوړیزه په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده د رغولو لګښت یې د مزار شریف ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې ورکړل شوی دی. د اوبو د سرچینو مدیریت هیواد کې 2 میلیونه کندې کیندل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې په 2024 کال کې په ټول افغانستان کې 2 میلیونه خندقونه کیندلي دي. دغه سازمان په وینا د خندقونو کیندلو موخه د هیواد د اوبو د سرچینو مدیریت ښه والی دی. یاد سازمان ویلي د دې کندو کیندلو اصلي موخې د سیلابونو او واورو کنټرول او د اوبو د سرچینو ساتنه، د خاورې د خرابېدو مخنیوی، د چاپیریال پراختیا او د لنډمهاله کاري فرصتونو رامنځته کول دي. دا ول سکون نه د دې ساعت لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ رواني خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.